تازه خبر د افغانستان اسلامي امارت په فلسطین کې د غزې پر یو روغتون باندې برید تر ټولو په سختو ټکو غندلی او پر مسلمانانو د منسجم کېدو غږ کړی. د افغانستان اسلامي امارت د ملي دفاع وزارت هم فلسطین ته په سلهاو خپل مجاهدین سرتیري ولیږل او لا نورې هم د لیږلو لړۍ روانه ده. دا چې د افغانستان اسلامي امارت د فلسطین او اسرائیلو په اړه نور څه ویلي، مولا یعقوب له څه وخت راهیسې فلسطین ته د افغان مجاهدینو د لیږلو لړۍ پیل کړې ده. بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. په فلسطین کې د اسرائیلو لخوا پر یو روغتون باندې سخت برید. د افغانستان اسلامي امارت پر خپل ویب سایټ باندې یوه اعلامیه خپره کړې ده چې پکښې راغلي فلسطین کې د روغتون بمبارېدو په تړاو د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د صهیونیستي ځواکونو لخوا په غزه کې د المعمداني شفاخانې بمبارول په تر ټولو کلکو ټکو غندي او دغه کړنه د انسانیت په وړاندې ستر وحشت او جنایت بولي. د افغانستان اسلامي امارت د ټولې نړۍ په ولسونو او حکومتونو د بشر د حقوقو په نامه مدافعینو سازمانونو، ملګرو ملتونو او د اسلامي همکاریو په سازمان غږ کوي چې هر څومره ژر د اسرائیلو د وحشتونو د تکرار مخه ونیسي او یوازې په غندنو بسنه ونه کړي او په دې ټینګار کوي که چیرې د دې وحشت او بربریت مخه په عاجله توګه ونه نیول سي نو کېدای سي د سیمې وضعیت لا ترینګلی سي او داسې عکس العملونو ته به لاره پرانیزي چې له کنټرول څخه وتلي او د ټولې سیمې او نړۍ په زیان به تمامه سي. په اعلامیه کې راغلي د اسرائیلو له وحشت څخه د ځینو هیوادونو ښکاره ملاتړ او د ځینو خاموشي د دې زمینه مساعده کړې چې صهیونیستي رژیم خپلو ظلمونو او وحشت ته دوام ورکړي. موږ د فلسطینیانو او هغو هیوادونو او نهادونو سره همغږي یو چې د رواني نسل وژنې عاجله مخنیوی او د جنایتکارانو محکمې ته د کشولو غوښتنه کوي. همدارنګه دې ته ورته زاویه نیوز هم پر خپل ویب سایټ ایکس پاڼه او فیسبوک پاڼه باندې لیکلي دي. زاویه نیوز معلومات ترلاسه کړي چې د افغانستان اسلامي امارت د ملي دفاع وزارت فلسطین ته د افغان مجاهدینو استولو لپاره ثبت نام پیل کړی او تر اوسه د 20 څخه تر 10 کسیزو مجاهدینو 5 ګروپونه ایران ته رسیدلي چې له هغه ځایه به عراق، سوریې او شای لبنان ته واوړي. زاویه نیوز لیکلي د کابل په عبدالحق څلور لارې کې د سوق او ادارې مخې ته هره ورځ سهار د لسګونو ځوانانو بیروبار جوړ وي چې له خپلو تذکرو او د مدرسو اسنادو سره په اوږدو کتارونو کې ولاړ وي. تر ثبت نام وروسته 20 کسیزې او 10 کسیزې ډلې جوړیږي او د اسلام قلعه او نیمروز له لارو ایران ته اړول کیږي چې هلته سپه پاسداران ته سپارل کیږي او له ایران څخه عراق او له هغه ځایه تر سوریې او لبنان پورې د رسولو تدارک یې ټول د هغوی په غاړه دي. یو مجاهد سرتیری چې همدلته ثبت نام کړی د نوم نښودو په شرط زاویه نیوز ته وویل موږ ته د میاشتني معاش، سفر خرڅ او د وسلو او مهماتو برابرولو بندوبست ژمنه د ملي دفاع وزارت کړې، خو موږ ته تر دې هر څه د الله جل جلاله رضا مهمه ده او خاص د هغه د رضا ترلاسه کولو لپاره دې مقدس جهاد ته ځو. همدارنګه لیکل سوي د معلوماتو مطابق د ورځې تر 120 کسان ثبت نام کوي، خو دا چې شرایطو او د امکاناتو برابرولو ته په کتو چاته او په کومه طریقه نوبت رسیږي ثبت سوي مجاهدین باید د سوق او ادارې زنګ ته په تمه اوسي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نور لحظه پر لحظه خبرې مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې، د الله په امان.